دا د وګل دره ده، ګام پر ګام د جګړو شاهده ده. لومړی وار د امریکایي پوځونو و چې ګڼې ککرې یې ورغړېدې. ولس هم کور په کور بمباریو او د وسلوالو سخت چلن کړولی. خلکو والا ټول مشکلاتو کې وي چې نوی سیلاب راشي هر سړی مشکل کي او دلته خو داسې تور سیلاب و که نه بد او ښه نه معلومېږي ښه څوک دی او که بد څوک دی. تیر 4 کاله د داعش مرکزونه هم دلته وو او جګړه لا پسې سخته وه. بهرنیان، حکومت، طالبان او داعش ټول سره اخته وو. اوس حکومت او طالبان دواړه دا وګیر دي چې د وګل یې فتح کړی. که حکومت داعش مات کړی خو سیمه د طالب وسلوالو په ولکه کې ده. دوی دغه ساحه چې تاسو وینئ دا د 3 کالو نه د داعش په قبضه کې وه. دا یې دارالخلافه او د مرکز حسابېده. دلته دوی ډېر زیات وحشتونه کړي وو. دغه سپین بیرغونه تاسو وینئ چې نن دلته ولاړ دي. ولس دغه کډې تاسو وینئ چې دا روانې دي او دلته د امن فضا قایمه شوې ده. دلته د خلکو ملکیتونه غصب شوي وو. یو مالک د خپلې ځمکې حاصلات نه شو وړلی. د دغه کرښې نه چې لاندې څوک وو د هغوی حاصلات ټول داعشیانو وړله. دوی هم لري او دا داعش موږ مات کړه. فکر کوم دوی به آخر کې لاس اوچت کړی چې موږ مات کړي دي. په حقیقت کې امنیتي قواو موږ مات کړي دي او دوی به هم ګرځي د موقع نه به استفاده کړي او موږ هڅه کوو چې دا منطقې وساتو. موده وړاندې د دې وګل درې همدا سیمه د داعش وسلوالو مهم مرکز بلل کېده. خو اوس وسلوالو طالبانو دغه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستې. دوی وایي ګڼ هغه بېځایه شوي چې داعش وسلوالې ډلې له دې سیمې بېځایه کړي ول بېرته خپلو مینو ته راګرځېدلي. عام خلک د دې وګل په دې شنو ورشوګانو کې کراري غواړي. فاتحان که هره ډله وي. کونړ هله یو څه د آرام ساه واخیسته چې امریکایان دلته له مخامخ جګړې په شا شول. خو د افغان طالبانو او افغان حکومت دعوی دنګلې لا پر ځای دي. عباد سادات، سیمه نیوز، اسداباد.